الله قرآن کې ویلي یا ایها الذين آمنوا اے ایمان والو اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله کله چې د جمعې په ورځ اذان وشي فاسعوا الى ذكر الله دا الله ذکر تاسو به جلتی باندې ورځي وزروا البيع خپل دکان دی بندوا کاروبار دی بندوا دکانداری دی بندوا کګ شروع کګ بلېږي د جمعې اذان چې د کله واور سعی بکې د الله ذکر ته منډه وې ذالکم خیر لکم دا سل د پاره وردا که شرط تاسو به د ثواب باندې پويږئ او به د اجر باندې پويږئ بیا الله وی کله منځ وشو د مانځنه پس دکان کولاو کا د مانځنه پس خپل ځمکې لاړ شه کاروبار دی کولاو کا د مانځنه پس کوم کاروبار ته کې کوم منډه ته وې د رزق د حلال طلب ته کې نو ورشه دغه د پاره دیو نظمارونو د مسلمانانو دا طریقه ده چې د جمعې اذان اوریدل او ځان مسجد ته حاضرول او دا طریقه د مسلمانانو غلطه ده د ثواب نه د محرومي خبره ده چې هغه د اذان نه رستم اوړي د اذان نه رسته چرته تولیا ګوري صابون ګوري چرته د شیمپو د پاره आवाज کوي او حمام ته رواني او په دغه وخت جمعه تحذيري کوي چې کله خطیب په اخرو مراحلو کې چې جمع ودرېږي زموږ د ناراضو خلکو طریقه ده ورسته به دغه روایتونه بیان کوم صرف د جمعې هغه فرض بستا ادا کیږي لیکن کم اجر چې د جمعې دغه ته به دي خبره نه ملاويږي ته چې به کوم ټیم باندې جمعه تحذيري کې جمعه عظیم ورځ ده او په دې کې هغه عظیم عبادت دي ابو هريره رضی الله عنه چې د الله رسول عليه الصلاه والسلام فرمایلی نحن الاخرون السابقون يوم القيامه من د وجود په لحاظ باندې د ټیم او د وخت په لحاظ باندې ورستنه اخرنه امتیو خو السابقون يوم القيامه قیامت کې بدر ټول امتون په اول سب کې من ولاړیو په دنیا کې زمون سپونه شاته دي ځکه من اخرنه امتیو زمون نبی اخرنه نبی دی زمون احوال اخرنه دي قیامت ته نزدې امت د دینه پس بل نبی هم ناراضي بل امت به نه پیدا کیږي الله به دنیا ورانه د قیامت په خوښه کې الله من پیدا کړیو د فتنو په زمانه کې په اخر زمان کې دومره د دې امت دا خوشخبری د الله نبی بیان کړه دا چې السابقون يوم القيامه قیامت کې بدر ټول صبر نمخ کې دا ولاړی بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې بنی اسرائیل چې الله پیدا کړل انهم اوتوا الكتاب من قبلنا اقول الله زمن مخ کې کتاب ورکو تورات واوتیناه من بعد من لرستراکو وهذا يوم الذي فرض عليهم دا كما ورځ چې الله موږ را کړ دا ورځ الله په غوم فرض کړه فاختلفوا فينا غو په دې ورځ کې اختلاف وکړو يهود الله ول د جمعې ورځ د خالی او د اتوار زماده طرف نه د جمعې ورځ به احترا ده يهود وې زمنګ د خالی ورځ خوخه ده په خپل منمانی باندې او په خپل خوخه باندې د خالی ورځ واغستا دا غین ورسته نصارا علی د انجیل ول د عیسی علی السلام امتیان هغه ته الله د جمعې ورځ ویل هغه په خپل خوخه باندې د اتوار ورځ واغستا نبی صلی الله علیه وسلم وی فهدان الله له الله من ته هدایت وکړو فهم لنا فيه تبع ذو زمن تابعدار دی په دې جمعه کې فاليهود غدا والنصارى بعد غد يهود د پاره سبا د خالی ورځ د نصارو د پاره بل سبا د اتوار ورځ ده او زمن د پاره د جمعه ورځ ده دا روایت امام بخاری په صحیح البخاری کې باب فرض الجمعه کې دا روایت ویلې ده او د دې روایت علماء دا استدلال کړی دی چې دا امت افضل له دغه د اسباب د فضیلت یو دام دي چې دی امت له الله د جمعې ورځ ورکړه چې دا نور امتون له الله نه ورکړي د جمعې د فضیلت د وجنه د ليله القدر د فضیلت د وجنه نور د عبادت د په اسلام کې دا غو د فضیلت د وجنه دی امت ته فضیلت حاصل له بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان من افضل ايامكم يوم الجمعه غره ورځ چې کوم دی په دې اته ورځو کې دا د جمعې ورځ غره ده
بلکې د سم سره ویل شي چې په کال کې چې کوم ورځ راځي یوم الاضحى یوم النحر څومره ورځ چې په کال کې د فضایل ولا ورځ راځي نو د ورځو په لحاظ باندې د جمعې د ورځ نه غوړه ورځ په دنیا کې نشته په 12 میاشتو کې دومره بهترین ورځ د جمعې ورځ ده دینه بل فضیلت ولا ورځ نشته په دې کې هغه مشهور اختلاف په روزه کې مونږ ویلو چې ليله القدر افضل او کا ليله الجمعه افضل علماء د دې دا تطبیق کړی دی چې د لیل د شپو په لحاظ باندې ليله القدر افضل ده د ورځو په لحاظ باندې یوم الجمعه افضل ده په کال کې یو شپه چې ليله القدر ده د ټولو شپو نه افضل ده او په کال کې یو ورځ چې یوم الجمعه ده د ټولو ورځو نه افضل ده دا تطبیق دا حدیث په منځ کې چې جمعه افضل ده او که ليله القدر افضل ده نو د ورځو په لحاظ باندې جمعه افضل ده د شپو په لحاظ باندې ليله القدر افضل ده بعد الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمای فيه خلق آدم علیه السلام د دې ورځ یو فضیلت ده چې آدم علیه السلام د جمعې په ورځ پیدا شوی دی وفيه قبض او د جمعې په ورځ آدم علیه السلام وفات شوی دی وفيه نفخه او د جمعې په ورځ به اسرافیل علیه السلام پوکې کوي په شپېلې کې د جمعې ورځ به قیامت راځي وفيه صعق او بدی کې به هیبت راځي چې خلک به د قبرونو را پاتول کېږي فاكثروا علی من الصلاه د جمعې په ورځ باندې درود ډیر وایي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد دا درود د جمعې پر ورځ باندې ډیر وایي بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فان صلاتکم معروضه علی ساس درود ماته پیش کولې شي د ملائکه په ذریعہ الله ماته ساس درود پیش کوي بس صحابه یا رسول الله ته وفات شوی څنګه زمونږ درود ته پیش کوي وی الله رب العالمین پس مکه باندې حرام کړ دا ان تاکل اجساد الانبیاء چې د پیغمبرانو جوسی او غساس درود ما طرف پښکیږي او ملائکه ما ته د اساس درود را رسي بهرحال ما دا خبره بیانوله د جمعې د ورځې یو فضیلت ورونو دا ده چې په دې کې د آدم علیه السلام پیدایش هم د جمعې د ورځې فضیلت ده د جمعې د ورځې دویم فضیلت د آدم علیه السلام وفات د جمعې پر ورځ شوی ده دا په صحیح حدیث کې راغلی دا حدیث امام مسلم په کتاب الجمعه کې راوړل کوم چې ما وایو دریم فضیلت د جمعې د ورځې دا ده د قیامت وقوع اسرافیل چې کله شپېلې وای دا به د جمعې ورځ دا په صحیح حدیث کې راغلی یو حدیث کې سره دا الفاظ هم راغلي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې آدم علیه السلام الله کله چې د اسمانونو کوز کو واهبط الله چې آدم کله کوز کو زمکه تر دام د جمعې ورځ وا او قیامت بم د جمعې پر ورځ راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د جمعې ورځ شوا نو په دې ورځ باندې هر مخلوق په hebat کې غرونم په hebat کې مرغانم په hebat کې سمندرم په hebat کې چې کېدې شي الله رب العالمین اسرافیل ته حکم وکړي شپېلې هوا د ټول نظام به درهم برهم شي و ټول مخلوق د الله نه یریږي ما من ملک مقرب هغه ملائکه چې الله ته نږدې دي ولا سماء ولا ارض نه اسمان نزمک ولا رياح ولا جبال ولا بحر الا وهن يشفقن من يوم الجمعه بلکې دا ټول مخلوقات د جمعې د ورځې نه یریږي سوا د انسانانو نه سوا د پیرانو نه دوی د جمعې پر ورځ غافل او د قلار پراته د چټي ورځ ځخاره کوي سحر مندم د جمعې پر ډیر مسلمانان نه کوي دا د چټي ورځ ده په پاکستان کې هم دا مرز دی او د بهر ملکونو کې چې کوم مسافر پاتې کیږي هغه د جمعې پر سحر مند نه کوي جمعات کې هم نه کوي او روزانه د سحر منځنه مخکې جمعات حاضر شوی د دیاړې د پاره د روپو د پاره وختي حاضر شوی لیکن د جمعې پر ورځ د چټي ورځ د سحر مند د جمعې پر ورځ باندې خلق نه کوي د الله نبی فرمایي دا ټول مخلوق یریږي چې کېدې شي الله اسرافیل ته आवाज وکړي چې شپېلې کې پوکې ورکا چې هغه ورکو دنیا به درهم برهم بیا به ټول عملونه ودرېږي یو عمل بم نه قبليږي د جمعې ورځ زمارون د فضیلت او علم د حساس هم ده شاید چې زما استاد عملونو خاتمه د جمعې په ورځ باندې وشي شاید چې دا اعلان وشي چې نور عملونه ختم نور سا عبادت ختم سا حجونه او روزي په ځای باندې ودرې دي ځکه د قیامت نه چې کله ښکارا شو بیا د عبادت نور نه کیږي زائد او مخکې جمعې حدیث منګویل او بیا د توبې دروازه هم بنديږي
نو جمعه ورځ چې څنګه فضیلت لري رونو صبر چې پکې اجر ده دومره حساس ورځ هم د ډیره حساسه ده ځکه د قیامت واقع کېدل د جمعه په ورځ باندې دي نو حساس هم د سړیو ته بیداری عبادتو کې د جمعه په ورځ باندې لږ طاقت ډیر پیدا کول پکار دي په دې درود کې طاقت پیدا کول پکار دي په سورۃ الکهف ول پکار دي د سحر وختي د جمعه لپاره تیاری کول پکار